یاره رفیع الله خان ځواني م ښه خوند کوي ډېر. ارې عثمان واورېدل. ای دې څه چا وکړل رفیع الله څه شو؟ دا سل پې خبر چاته مه وایه. یاره رفیع الله اوس کار ډېر خراب شو. دا نو اوس څنګه واورېدې؟ په دا سل پې باندې نه کېږي، په دا سل نه کېږي. دا 1500 خبر چاته مه وایه، پر خوله لاس ونیسه. 600 تاوان اوسه دا یې وشه د لاسه. نو ته څنګه واورېدې مړه؟ مړه دا دونه په غوږو کې یا رفیع الله خانه په 600 سر نه سره رسېږي. عثمانه دا 1000 پیله واخه، ورسه بل کار شروع کړه، د ګوزو ګټ ته مه کښېنه. مصوره زموږ په کلي کې یو هلک و، د غلو ډېر شوقي و. نو دا کور والا دا سوچ وکړي چې باید دا زموږ هلک لیونی دی، نو قرار ډاکټر لی بوتئ. ډاکټر لی چې بوتئ، ډاکټر ته یې ښکاره کړي. ډاکټر ورته وایي چې زه تا ته اوس لبړ په لاس درکړم، هلکه ته څه چمبه کوې؟ ده ورته ډاکټر صاحب دا لبړه څه زه غلول جوړوم، د همسایه کښې په ولم. نو ډاکټر ورته ویلې ول دا لیونی دی، دا داخل کړي. دی چې داخل کړي 3-4 ورځې بعد ډاکټر بیا وله راغی چې بای اوس به څه برابر سوي. بیا ورته ویل هلکه چې اوس لبړ په لاس درکړم، ته څه چمبه کوې؟ ده ورته ډاکټر صاحب غلول جوړوم، د همسایه کښې په ولم. ډاکټر ورته دا داخل کړي 2-3 میاشتې. 2-3 میاشتې داخل کړي، 2-3 میاشتې بعد ډاکټر وله راغی. ډاکټر صاحب دا سوچ وکړي چې راسه خبره چینج کړه، ورته د لبړه څه واوړه. او ښه هلکه چې واده در وکړو ته څه چم کوې؟ ډول ډاکټر صاحب کور به مې جوړ شي، کشنیان به مې شي، ژوند به مې برابر شي. ډاکټر صاحب ورته ویل ښه که دې کشنی پیدا شو بیا ته څه چم کوې؟ ډول ښه به یې پرېنځم، پرتوګ به په واغوندم. هغول د پرتاګه بعد بیا څه چمبه کوې؟ ول بیا د پرتاګه څه لبړ راکاږم، غلول دې جوړوم، د همسایه کښې په ولم. هغول ستا به ژوند په قرآن کې جوړېږي، دا داخل کړي دا بړوه. عثمانه یاره واده کوم، مشوره راکړه چې د څنګه نجلۍ سره یې وکړم. ګرک خانه زما په خوله کې یو در خپل در تا چې مشر یې د هغې نجلۍ سره به واده نه کوې، یو نجلۍ چې در تا کشر یې د هغه سره به واده نه کوې، یو چې ستا همزول یې د هغه سره خو بیا بلکل نه کوې. مړه ورې کړم د چا سره؟ د غی ګرځه کله شیخ نشید. پیرکه شعباني یې ډېر یادولې. څه وایه؟ ما ته ویلې ول دا پیرک څومره ښایسته ځواني خدای ورکړې ده، زه ډېره مینه ورسره لرم. بایي مینه به څنګه نه راسره لري؟ ماښام هلته ځای ما په واده کې څه ناوله دا ترڼ کړی. ته خو په مذاق هم نه پوهېږې، ما مسخریا در سره کولې. یاره مصور هغه دا یو پی ښځو ته ډېر سوچ اخیستی. هغه څرنګه؟ یاره دوی به ټوله ورځ غیبت به کوي، اخر به پر دا ښځو دی مخ راواړي چې خورې خدای ته وګوره، نور مې خوله مه راخلاصوه.